که یو کس ته ډېره لویه پریشاني را پېښه شوې ده او دی وایي چې د دې پریشانۍ او مصیبت نه دی الله جل جلاله ما ته نجات راکړي. هر قسم پریشانو او هر قسم مصیبت نه د نجات موندو دپاره د حسبنا الله ونعم الوکیل که دا وظیفه یو انسان راونیسي نو هر قسم پریشانۍ وي، هر قسم مشکلات وي، الله جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره ختم کړي. زموږ عزتمندو، حسبنا الله ونعم الوکیل دا یو داسې زبردست وظیفه ده که انسان په سخت حالاتو کې یا په مشکلاتو کې ګیر وي او دا وظیفه راونیسي نو الله جل جلاله به هغې ته د هغې سخت حالاتو او د هغې مشکلاتو نه نجات ورکړي. حسبنا الله ونعم الوکیل د دې معنی د الله تعالی زموږ دپاره کافي دی او بهترین کارساز الله جل شانه دی. نو د غم مصیبت پریشانۍ د خفګان په وخت کې دا وظیفه کوئ، د دې به ډېر زیات عجیب او غریب برکات څیږي. نو د وظیفې کولو طریقه درته هم وهم ډېر نه اخلم. طریقه د وظیفې ډېره زیات اسانه ده. یو انسان په لوی مصیبت کې ګرفتاري نو هغه پکار دی په لوی پریشانۍ وغیره کې هغه پکار دی چې په ناسته ملاسته ولاړه هر حالت کې د ده په خولې باندې دا وظیفه شروع وي، حسبنا الله ونعم الوکیل. ان شاء الله چې په لږ وخت کې دننه به الله جل شانه تمام پریشانۍ، مشکلات او رکاوټونه ختم کړي او الله جل جلاله به په دې انسان باندې خوشحالۍ او راحتونه راولي. د وظیفې تعداد معلوم نه دی، یعنی بې تعداده، چې څونه تا ته وخت ملاویږي هغه نه زیاته دا وظیفه کوه. د دې برکات او ثمرات په خپلو سترګو وینې.